راپورونه سمنګان کې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو شمیر 1900 ته رسیدلی. په سلامونه مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. اژانس د راپور له مخې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو شمیر نږدې 100 ته ورسید. فرانس پریس اژانس ته په ایبک کې یو ډاکټر وویل چې 19 تنه په دې چاودنه کې چې د الجهاد د مدرسې دننه شوی دی وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د اژانس د دې ډاکټر نوم نه دی اخیستی خو د ده په وینا یې دا خبره هم نقل کړې ده چې اکثره قربانیان ماشومان او عادي خلک دي. د دې چاودنې په پیل کې طالبانو د مدرسې د 10 زده کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړی و. یو شمېر ناروغان چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او مزار شریف ته چې له ایبک څخه 120 کیلومتره لرې دی انتقال شوي دي. د پروسته کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د ورته ګڼو چاودنو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی. په ایبک ښار کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا زموږ نننی چمتو سوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.